منظور پښتين د پاکستان حکومت داعش روزي او مرکزونه ورته جوړ کړي دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين وایي د پاکستان حکومت اوس مهال د داعش جوړولو لپاره کار کوي. هغه پر یو ایکس سپیس کې ویلي چې د پاکستان حکومت اوس داعش ته مرکزونه جوړ کړي دي، روزنه ورکوي، وسلې ورکوي او هغوی لپاره بودیجه پیدا کوي. نوموړي زیاتوي د پاکستان حکومت له افغان او دغه راز له پی ټی ایم سره دښمني لري او د دې دښمنۍ لپاره په اساس ډول کار کوي. دوستانو، دا او د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.